د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د نن ورځې مهمو پرمختیایي خبرونو ته ښه راغلاست. په قندهار کې یو افغان ځوان داسې سولري سیستم جوړ کړی دی چې د شپې لخوا هم برېښنا ورکوي. دغه ځوان وایي هیوادوال په ډېر کم مصرف کولی سي د سولر له طریقه د شپې هم برېښنا ترلاسه کړي. افغان موټر جوړونکی انجینر محمد رضا احمدي وایي د موټر جوړولو کار یې نه دی درېدلی. د اسلامي امارت له لوري ورته ځانګړی کور، د موټر جوړولو ځای او ځانګړې اپراتیفي بودیجه ورکړل شوې ده او تر لوی اختره به جوړ شوی موټر په ولایتونو کې نندارې ته وړاندې کړي. سلام افغانستان، وقتت بخیر. سریع میرم سر اصل مطلب. یه سوء تفاهمی که پیش اومده بود، ما یه مقداری وقتی کیبلا تعدادش زیاد میشه واقعا پیچیده میشه، اینترنتمون بس نیست، درگیر اساس کشی هستیم. بعد از اون ویدیویی که ما منتشر کردیم که به علت بدهی زیاد کار یه مدت تعطیل میکنیم، سریع حاکمیت وارد عمل شد و یک جای اختصاصی در اختیار ما قرار داد، یه وسیله ترانسپورت، یه بودجه اپراتیفی برای اینکه بتونیم کارمون رو پیش ببریم، هماهنگی‌ها با وزارت‌های مربوطه و همه چیز. فکر کنم سوء تفاهمی که بود از کاغذ خلق می‌شد. یه مدت مدیدی ما قربانی کاغذ بودیم. خب به هر حال نظام بوروکراتیک نمیشه باشه، نمیشه که نباشه، یه ذره پیچیده است. خوشبختانه که از پروسه کار ما کاغذ دیگه حذف شد، قراره که خیلی سریع اپراتیفی. من تشکر میکنم از دوستانی که وقت گذاشتن و خیلی سریع این مسئله رو، نگرانیشون بود، دغدغه‌شون بود. تشکر میکنم، ممنون، متشکر. همین سوء تفاهمم ببخشید، داریم جابجا میکنیم، میریم یه مکان جدید. بخیر باشید. کار شروع شده. راستی یه خبر خوبم بدم که یه تلاشی داریم که میخواستیم بین عید تا عید فطر تا عید قربان از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب سفر ولایتی رو شروع کنیم و اون قولی که داده بودیم موتر رو عنوان یک سفیر میبریم قریه به قریه، در اختیار صاحباش قرار میدیم، صاحبای اصلیش. اون کارم فکر میکنم که انجام بشه. یه اسپانسر رو قبل از این قضیه هم باش صحبت میکردیم، دوباره فکر کنم که مذاکراتمون جون بگیره و کار انجام بشه. خیلی باشه. کې دا چې د روانې اونۍ په پای کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ او جامع سیاسي او تجارتي پلاوی د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان حکومت غواړي په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري. په بامیانو کې د مغارو اوسیدونکو ته ځانګړی ښارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي د مغارو اوسیدونکو په نوم دغه ښارګوټی په 12 هکتاره ځمکه باندې جوړیږي چې د اوبو او برېښنا مجهز سیستم، جومات، ښوونځی، روغتیایي مراکز او نورې اسانتیاوې به پکې موجودې وي. په یو مرکه کې محقق ته خبریال وایي تاسې په ټریلیونو ډالرو کې حتی د خپل ټاټوبي بامیانو خلک له مغارو کورونو څخه راونه ویستل، خو امارت اوس ورته کورونه جوړوي. محقق ورته ځواب کې هیڅ نه لري، همدومره وایي هو طالبان ډېر ښه خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوریت کې له ډېرو مرستو سره دغه کسان له مغارو څخه راونه ویستل شول. د حسن عباس په نوم د کوم استخباراتي مامور د کتاب په اړه د افغانستان اسلامي امارت مرکزي وان ښاغلي ذبیح الله مجاهد یو اعلامیه خپره کړې وه. په دغه اعلامیه کې راغلي د حسن عباس په نوم کوم استخباراتي مامور یو کتاب لیکلی چې په هغې کې د افغانستان په اسلامي امارت او د اسلامي امارت په مشرانو بې اساسه او له واقعیتونو څخه لرې تورونه پورې کړي دي. په کتاب کې ادعاوې شوي چې ګنې د افغانستان اسلامي امارت استقلال نه لري او کړه وړه یې ګواکې د یو بل هیواد د استخباراتو له لورې تنظیمیږي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه استخباراتي مامور دې ته نه ده متوجه شوی چې اسلامي امارت د استقلال ګټلو ځانګړی ویاړلی تاریخ لري، چې هر معقول او منطقي کس که وغواړي د اسلامي امارت د مشرانو د کړنې د استقلال او خپلواکۍ او حریت په اړه پلټنه وکړي، خورا اسانه او ژر دې نتیجې ته رسېدلی شي چې دا صف او دا مشران د ازادۍ او خپلواکۍ په هغه وروستي حد کې قرار لري
زموږ په باور حسن عباس په نامه کوم استخباراتي ارګان ګمارل شوی اجیر ده چې کوښښ یې کړی خپل ناکامه هڅه سره دغه پاک صف بدنام کړي. اسلامي امارت لکه څرنګه چې د خپل خپلواکۍ او ازادۍ ګټلو لپاره څومره قربانۍ ورکړي، همدا ډول تیار ده چې د ازادۍ او خپلواکۍ ساتلو لپاره هم قربانۍ ورکړي او خپل استقلال په هیڅ وخت او هیڅ قیمت د هیڅ کوم هیواد او استخباراتي جال په لومو کې نه ښکېل کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ UNHCR مرستیاله چې پرون کابل ته راغلی وایي په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هم له سرپرست حکومت سره د دوی په ادارو کې د ښځو د کار کولو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو 4 کلونو لپاره ستراتیژیک پلان جوړ، ترتیب او د عملي کولو وړ دی. له فتح وروسته د کورنیو چارو وزارت د کارونو د کړنو او ښه حساب ورکونې او ولس ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو په پار یو ستراتیژیک اوږد 4 کلن هر اړخیز پلان باندې کار پیل کړ. یاد پلان باندې د امیرالمؤمنین د فرمانونو د ریاست الوزرا د حکمونو او د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ له لارښوونو وروسته کار پیل شو او د جوړونې مسؤلیت او صلاحیت یې د کورنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ معاینت ته وسپارل شو. یاد معاینت 6 میاشتې کار او څېړنې وکړې او له هر اړخه یې د حالاتو د تقاضا په اساس یو جامع ستراتیژیکي پلان چمتو کړ چې له چمتووالي وروسته یې د کورنیو چارو د وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی تایید ترلاسه او د عملي کولو حکم یې وشو. دغه 4 کلن مهم او اساسي ستراتیژیک پلان و مهم او اساسي اهداف او موخې لري چې په لاندې ډول دي. لومړی، د امنیت د ټینګښت، د شریرو عناصرو پر وړاندې اقدامات او د جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه د اسلامي شریعت او نورو قوانینو عملي کول. دوهم، په کورنیو چارو وزارت او ولایتي ادارو کې اصلاحاتو پیاوړتیا. دریم، د ښې او حساب ورکولو د حکومتولۍ اساس پیاوړتیا په مرکز او ولایتونو کې. څلورم، د عامه خدماتو لا ښه پیاوړتیا او د ولس لخوا په پولیسو د اعتماد لوړوالی. پنځم، د کلتوري او رسنیزو فعالیتونو پیاوړتیا، د جهادي ارزښتونو څخه قدرداني او د اړیکو پراخوالی. شپږم، د پلان او پالیسۍ جوړونې، څار او ارزونې، بودیجه بندۍ او په کورنیو چارو وزارت او ولایتونو کې د عملی سیستم ښهوالی او لا پیاوړتیا. اووم، د کورنیو چارو وزارت منصوبینو کارکوونکو ته د مناسبو چوپړتیا وړاندې کول. پورته داسې موخې دي چې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ معاینت د 6 میاشتو له څېړنو وروسته د 4 کلن ستراتیژیک پلان په شکل تایید کړي دي. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو د لومړي معاونیت 5 نورو معاونیتونو خپلواک ریاستونو ولایتي ادارې لپاره یو کلن پلان او پالیسي د دې 4 کلن پلان او پالیسي په نظر کې نیولو سره هر کال جوړیږي او د تطبیق وړ به وي. د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ هیله لري چې د دې ستراتیژیک 4 کلن پلان په تطبیق سره به 4 کال وروسته ان شاء الله چې افغانستان د دې وزارت د صلاحیت او مسؤلیت په ساحه کې په یو بهترین وضعیت کې وي.